کو زمون د جون په گاډي کې هوا برابر نوي زمون د جون گاډي منزل ته نه رسي ماته اسلام د دې اجازه نه راکړي چې تاسو را سوق رور مسلمان قطع تعلق کی بغیر د وجه نه تاسو هغه سره قطع تعلق نه به مور پلار او ورونه خويندې خپکو او نه به خزه او بچي. Strength of a chain is the strength of its weakest. Strength of a person is the strength of his weakest role. Your topic the ihsan. English کی وتوی excellence. excellence په ډکشنری کې 20 مختلف مطلبونه دي، مختلف definitions دي. خو for example دا دی minimum performance level according to the Islamic paradigm. یو لاین ډرا شوی دی زمونږ په هر یو رول کې یو لاین ډرا دی ایته وی minimum performance level. هغه minimum performance level تا چې کله مونږ یو کار وکړو هغه ته مونږ یو عدل یعنی مونږ انصاف وکړو، عدل یعنی مونږ انصاف وکړو. کدا اغینا مونږ برزو نو دا بیا مونږ څه کوو؟ احسان وکړو. احسان مطلب دا دی excellence. او کدا اغینا برزو نو هغه ته مونږ په عربی کې وایو اتقان، یعنی چې دا اغینا بیسٹ پاسبل اړوینا چې ایکستریم لیول مونږه خکار وکړو په هغه رول کې نو هغه ته مونږ وایو اتقان. خو کدا دین لاندې کېږي نو هغه ته مونږ وایو ظلم. اته مونږ څه وایو؟ ظلم وایو ته مونږ وایو. اوس په هر یو رول کې به مونږ ګورو چې زمونږه minimum performance level څه دی. For example, being a student minimum performance level په اکیډمیک کې شته کنه چې minimum performance دونه او کې نو ته پاسه چې دونه اونې ته به فیل لکه for example د 2 GPA نه چې تاسو کم شوا نو چې under 2 GPA ته په first probation کې راځي یا په second probation کې راځي نو دا 2 GPA تاسو ته minimum performance level یې خده دغه شان 33% مارکس په انوال کې دا minimum performance level لې نو چې د 33 نه چا کم ویني د ځان سره ظلم وکړ مور پلار سره ظلم وکړ پیسې ضایع کړې نو د ایکسلنت کار اونکړ ظلم وکړ زیاتې وکړ. دا خو شو د اکیډمیک نو دا مونږ ته صفام دا کلیر هم دا دقه شانته که زه زوی یم نو د هغې کې یو لیول دی چې زما باندې کوم حقوق دي د مور او د پلار نو کو هغه حقوق زه برابروم نو زه عدل کوم، که زه برابروم نو زه عدل کوم، که د هغې نه زه لاندې کېږم نو زه ظلم کوم، که د هغې نه زه زیاتېږم نو زه احسان کوم. لکه مثلا قرآن کې وایي فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. تاسو مور پلار ته اف قدرې هم مه وایئ او مې رټئ نو که ما مور پلار ورټل نو ما ظلم وکړ او که ما مور پلار ته اف ووې نو ما ظلم وکړ. نو دا minimum performance level دی. اوس چې اف نشم ویلې نو که مور پلار وایي چې اوبه راوله او ظلم چې رجي ماله خوب راځي په خپوره له زور کو یره چې زه ستړی یم نو دا ظلم نه دی. دغه شانتې رور زما رور دی او ما کره نه راځي نو که زه به کره نه ورځم نو زه ظلم کوم ځکه دا خو منډیټډ رول دی. ما ته اسلام د دې اجازه نه راکوي چې تاسو سره څوک رور مسلمان قطع تعلق وکړي بغیر د وجې نه تاسو هغې سره قطع تعلق وکړي. نو دا نه پته کو خدای نه خاسته رور ما سره قطع تعلق وکړي او زه وکړه ورځم نو دا زه عدل کوم، زه قطع عدل کوم. خو کو هغه ما سره قطع تعلق وکړي او زه قطع تعلق هم نه کوم او زه ورته تحفې تحایف وړم دا زه څه کوم؟ احسان کوم. زه د عدل نه برزم. که زه د هغه د بچو خیال ساتم زه نورم احسان کوم. که زه د هغه فاینانشل فزیکل سوشل سپریچوال د انټلیکچوال ډیولپمنټ هم کار کوم نو دا زه اتقان کوم. خیر دی کو هغه ما کړه نه راځي. شانت رشتہ دار دی رشتہ داری ساتل چونکه ریلیټیوز دي نو دا مات باندې سدي منډیټډ دی. اوس کو زه هغه کم از کم لیول نکوم نو ظلم کوم خو هغه نه مزګل نکوم چې ته ما سره تعلق نه 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 اخو دا کار دی زه خپل ځان ټیک کوم. دغه مونږ وایو چې دغه لیول پورې کار کول د تعادل وایو یا جسټس. هغه نه لږ برکار کول هغه ایکسلنس یا احسان دی. خو دا هغه نه لاندې کېدل دا ظلم دی. دا په هر یو کې زه ټیچر یم او زه کلاس نه اخلم زما 12 کریټارز یا 9 کریټ نو دا ظلم کوم.
کو دا 12 نه زیات نه زه احسان کوم زما یو غنټه کلاس ته او 40 منټه خپل دا ظلم کوم نو دا په شان ته په هر یو being a teacher being a brother being a sister being a mother being a neighbor چې کوم minimum performance level له ابزان له define کو او یا اسلامیک پیراډایم کې به مونږ وګورو او مونږ ته ډیفاین شي وي په هغه باندې خپل ژوند ته ګور چې تاسو لایف بیلانس کیږي کنه بیلانس کیږي تاسو سوال جی اتقان دیتا وی to do best in the available resources that you cannot do more than that چې ستاسو د وس اغاهری حد تطور سے دغه اتقان وای لکه تاسو یو بل اگزامپل درکم خدای نه خواسته یو دو کسانو جګړه وکړه خدای نه خواسته تاسو دوی جګړه وکړه نو دی تاسو له یو سوک درکا نو کو تاسو دوی له یو سوک ورکه او هغه مر زور سره ورکه سونه چې دوی له تاسو عدل وکړه خو کو تاسو دو سوک ورکه دا سمو کو ظلم شو اوس دی فراشه تاسو له دوی سوک درکا او تاسو له سوک ورنکا چیرې چې کې دې ډسټرب وي شخص نه راغلي دي لره دي مسافر دي کور وته یادېږي ماشومان وته یادېږي نو خیر دی یار بس بل مستیا به کو شکر نه کړ نو دا تاسو احسان وکړو خو کو تاسو چې یرا ریاض الدین ورته جو ډسټرب خپنه شهر تازه شکر کنو غافل باندې مل خالص ستاسو لاس خوک شو خپنه شي الله سره خپل کې او چین په اوس کې دا تاسو کو دا سوکو اتقان دی وکړه نو موږ ته پته نه لګي چې ظلم څه شی دی احسان څه شی دی اتقان څه شی دی جسټس څه شی دی ایکسلنس څه دی او انجسټس نو موږ ته کله پته نه لګي موږ خپل بچو سره ظلم کوو خپل خزي سره ظلم کوو خپل ماشومان سره ظلم کوو خپل فرند سره ظلم کوو او موږ ځان جسټیفای کوو دا غي وجه دا چې موږ خپل ځان ته مینیمم پرفارمنس لیول اخینی یو موږ ته پته چې مینیمم پرفارمنس لیول څه دی اوس کو چې تاسو معلومات چې مینیمم پرفارمنس لیول زموږ نو هغه ډیر کلیر دی هغه دی آیډیل مسلم and the ideal مسلمه ډاکټر محمد الهاشمی دوی لیکل دي د کی زموږ ټول رولز ډیفاین کړی دي که being a muslim تاسو خپل رولز ګوره نو تاسو دې کې کتل شي چې دی آیډیل مسلم and the ideal مسلمه ډاکټر محمد علی الهاشمی ها اوس تاسو دې چارت ته وګوره بیلنسینګ اپ رول یو A پرسن دی یو B پرسن دی یو C دی پرسن A پرسن B پرسن C دا درې کسان دي دا شین ګراف د پرسن A دی او دا سکای بلو چې کوم دینو دا د پرسن B دی او دا اورنج کلر چې کوم دینو دا د پرسن C دی اوس being a father نو being a father پرسن A ډیر خپلار دی پرسن B هم خپلار دی او پرسن C هم خپلار دی خدا پرسن A چې کوم دی دا د ایکسلنس لیول نو پس وربدا شوی دی اتقان تر رسیدلی دی او دا درې وانه د ایکسلنس لیول کې دی یعنی د عدل نه اوچت شوی دی خو چې مونږ راشو being a businessman پرسن A خپلارم دی خو خو بزنسمن هم دی او دغه پرسن A خو خاوندم دی او دغه پرسن A خرورم دی او دغه پرسن A خو امتیم دی او دغه پرسن A خو بوسم دی او دغه پرسن A د خپل ځان هم خیال ساتي نو خو سیلف کیر ټیکرم دی نو دا پرسن A according to our definition is successful person in this life and hereafter گواہی سکسس دیتا نه وای چې تاسو صرف ډېر پیسې وګټا ډېر ډیګری واخلا this is not only the success the success دا دی چې تاسو په هر یو رول کې کو هغه منډیټډ وی کو الکټیو وی چې تاسو د مینیمم پرفارمنس لیول نه بڑای او په ایکسلنس کې نو یو ار the successful person اوس دې موږ پرسن بي ته وګورو پرسن بي خپلارم دی خو بزنسمن هم دی او هسبند کې داسې لګوندې کم شوی دی کنه گزاره کوي او خرورم دی خو امتیم دی خو باسم دی او د ځانم ډیر خیال ساتي نو دیم سکسسفل دی خو سپر سکسسفل نه دی highly successful نه دی خو دی سکسسفل in all roles of his and her life he is successful person اوس موږ وګورئ Mr. C یعنی person C دی خپلارم دی او خو بزنسمن هم دی خو په خاون کې ډیر ښه خاون دی ټول زور دلته استری خیال مو دی ډیر ښه خاون دی او رورم ډیر خرور دی
امتیم ډیر خده خو ډیر بیکاره باس دی خیال کې دی یو ډیر باریکه نقطه ده دلته ګراف کم ځای ته رسېدلی او دلته ګراف کم ځای کې دی نو کله کله تاسو به ډېر داسې کتلي وي چې د دې د هسبینډ ګراف ډېر بره وي خو د باس ګراف یې ډېر ښکته وي او کله کله دا ډېر بره وي او دا ډېر ښکته وي خیال مو دی که ډاکټر صاحب دا ولې نشي لیول کېدی بالکل کېدی شي د آیډیل مسلم کوم دغه خصوصیات لیکل شوي دي د آیډیل مسلم and the ideal Muslimah. It is possible and nowadays we can find a lot of the people that they can perform their roles on the excellence level. ډیر خلک شته چې خپلارم دي خزویم دي خرورم دي خګواندیم دي هسبندم دي خ امتیم دي او خ سټوډنټم دي یا خ ټیچرم دي ډیر خلک شته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو کې بهترین کس هغه دی چې څوک د خپل کور والا لپاره خوي او پیغمبر اسلام فرمایي چې زه د خپل کور والا لپاره ډیر خیم پیغمبر اسلام خپلارو وکنو خلیډرو لکه کم چې خصوصیات ټول رول بیلانس دي مونږ بچو سره سکو پیغمبر اسلام بچو سره ډیره مینه کوله او مونږ نن بچو سره کوو نو مطلب دا دی چې دا ټول رول پاسبل دي فو ان کیس کوم ځان خپل ویژن جوړ کوو د هر یو رول کې مینیمم پرفارمنس هغه مونږ وګورو بیا پاسبل دي خجیب نو دا بیلانسینګ اپ رول مونږ به دا وکړو د دې ټریننګ نه وروسته چې مونږ به هر یو رول ځان له ډیفاین کو چې آیا زه خپلار یم کنیم زه خرور یم کنیم زه خو سټوډنټ یم کنیم زه خو ټیچر یم کنیم زه خو باس یم کنیم زه خو ګاونډي یم کنیم نو چې کم ځای کې زنه منو پکاره چې د بل نه د دې بل رول نازل رول را کم دغه کې ټایم کم ورکم او چې دا کم مینیمم دی دا بل ګوچت کم چې کم از کم ظلم کې ناراضه لکه زه ګاونډي له ټایم نه ورکوم او ټول ټایم خپل ځان له دوستان له کوم په کاج ګاونډي له ټایم ورکوم چې هغه په ظلم نه اوزي دغه شانته مونږ خپل لایف بالکل بیلانس کولی شو نو دې ته مونږ وایو بیلانسینګ اف رولز کوم مونږ غواړو چې زمونږ لایف ته بیلانس وي نو زمونږ د ژوند گاډي با منزل ته ډېر په آرام په سکون او بغیر د کو ورسیږي ګینه تاسو په گاډي کتلې ویل بیلانسینګ ولا کوي کنه کوي چې ویل بیلانسینګ ولونه کې نه ته به تاوي دی خو بزي دی خو نو کله کله به ټرک نه بچ کې او په ټرک باندې ورغلی وي او ارسه وګډوډ وی په نوی نو چې څنګه د گاډي د لپاره ویل بیلانسینګ ضروری دی دا شانتي زما د لایف د لپاره بیلانسینګ اپرول انتهایی ضروری دا څه به هرگز نه کو چې ټول ټایم مونږه دفتر کې تیر کو د دفتر ټایم به دفتر کې تیرو د کور ټایم به کور تیرو چې مونږ باندې د کور سونه حق ته پکا چې مونږ هغه امر ورکو دغه شانتي بینګ مسلم چې ما نور مسلمان کوم حق ته پکا چې زغه برابر ومه نو کو دا مونږ داسې کو نو ګډ کو داسې نه کو نو وی آر نٹ پرفارمینګ ایکسلنس مونږ ایکسلنس نه پرفارم کو او مونږ سکسسفل لایف نه تیرو او اسانه خبره دادا کله یو انسان د گاډي سلور ټیرونه وي او درې ټیرونه کې خ ټیک ټاک اواوي 30 پکې اوا برابر وي او دا یو بالکل پوچ وي دیو منزل ته ورسي نه رسي دغه شانته کو زمون د ژوند په گاډي کې چې کوم کو سلور ټیر دی او کو لس ټیر دی او کو شل ټیر دی چې ټولو کې اوا برابر نه وي زمون د ژوند گاډي منزل ته نه رسيږي نو کو زه کم یو رول کم کمزور ام پکا چې په خپل ځان سوچ کوم او هغه رول زه مخکې بوزم ټیک شو جی ډیفرنٹ ټایپس اف رولز دی هغه داري چې کم منډیټډ او الیکټیو رول دی منډیټډ خو موږ ته پته اوس په الیکټیو کې ډیفرنٹ رولز دی الیکټیو کې یو رول ته موږ وایو چې دا آپشنل دی ډیپندنٹ elective role dependent elective role څه ته وایي dependent elective role هغه ته وایي an elective role which becomes mandatory because of some other elective role and cannot be dropped till the corresponding role remains active دا څنګه چې موږ elective role وې او موږ بیا dependent elective role باندې پوي نشو نو بیا به ژوند ګران وي لکه ډیپندنٹ الیکټیو رول هغه دی چې کوم یو الیکټیو رول موږ اډاپټ کړی دی نو بیا تر څو پورې چې الیکټیو رول موږ اډاپټ کړی دی نو بیا دا موږ لپاره منډیټډ دی تر څو چې موږ دا ډراپ کړی نه وي لکه مثلا زه یو ځای کې ملازم یم یعنی سبورډینیټ یم نو تاسو پورې چې زما ملازمت شته دی نو دا هغه د ټرمز اینڈ کنډیشن مطابق ماته الته وخت رول دا مره پر منډیټډ دی او کوم ملازمت مې د هغه ځای نه ختم شو نو بیا
منډیټډ. نو دې ته موږ ډیپندنت الکټیو رول وایو چې دا دی خو الکټیو خدا ډیپند کوي په دې باندې تر څو چې ستاره الکټیو رول اکټیو دی او یو بل وایف اینڈ هسبند دی. نو دا نه چې دا الکټیو رول دی نو خزه به د خاون خیال نه ساتي او خاون به د خزه نه سوچ خزه او خاون په خپل منځ کې په نکاح کې ویل یو بل به خیال ساتي. دا ځکه تاسو ټریننګ ملارشي او موږ دا بیا تاسو خزه او یا تاسو کومه خیری کوي چې دا څنګه ټریننګ ته چې تاسو غوډه الکټیو رول دی زبر خپل کار به کې نه ګورې دا څه نه کوي صحیح نه کنه. نو موږ به تر هغه پورې خیال ساتو کوم پورې چې خزه زمون په نکاح کې یا موږ چې چا خاوندان یو نو هغه به زمونږه خیال تر هغه وخت پورې ساتي. نو دې ته موږ ډیپندنت الکټیو رول. از اټ کلیر؟ ثانک یو ویری مچ. په دې خبرو تاسو ډېر ښه پوهیږئ بالکل سره په زر خلاص اصل ده کنه اکرم صاحب جی خجی سپورٹ الکٹیو رول. That's your electio role, any electio role which is required to keep the performance of another role above the minimum performance level. چې تاسو یو بل رول اډاپټ کړئ او د هغه وجه تاسو یو رول ښکته دی هغه په د minimum performance level نه اوچت کې نو دا تاسو ته وایي support electio role. لکه مثلا second job or earning source to support your parents or your siblings. یو انسان دی په یو جاب گزاره نه کیږي او دونه پیسې دی ګټي چې د خزو د بچو کیږي خو د مور پلار هم حق شته کنه. مور پلار بیمار شو د سره نور پیسې نشته دی دا سوچ وکي چې رجی مور پلار خو منډیټډ دی نو زه خو هغه حق نشم ادا کولی نو دا څه کار کوم چې زه سیکنډ جاب شروع کوم چې سیکنډ جاب د شروع کو او هغه پیسې دی راغلي خپل مور پلار لا ورکړي نو دې ته موږ سوایو سپورټ الکټیو رول. دا هغه الکټیو رول چې د مور پلار حق نه ادا کوو نو هغه به اوس ادا شي نو دې د مینیمم پرفارمنس نه اوته ایکسلنس لاړه نو دې په ظلم نه اوته او احسان ته لاړه. دې ته موږ سپورټ الکټیو رول. یو خبره شو تاسو سټوډنټان یې او فور ایگزامپل تاسو پیسې نه برابرېږي مور پلار او بل څه تاسو نشئ سپورټ کولی نو سټوډنټ تاسو یو رول لري دا الکټیو رول دی. نو تاسو داسې کار کوئ چې ځان له یو ټیوشن ونیسئ او تاسو هلته ټیچینګ کوئ نو چې تاسو کله ټیچینګ کوئ او د هغې نه پیسې ګټئ نو دا بل هم ټیوټر هم ستاسو الکټیو رول دی خو دا تاسو دغه رول سپورټ کوي چې تاسو د پلار او بوج په هغې باندې کم کو او د هغې پیسې بچ کړي او خپل ټیوشن نه پیسې اخلي او په خپل ځان لګوي او په مخ کې ځئ دې ته موږ وایو سپورټ الکټیو رول. دا کلیر شو جي نو ډیپندنت الکټیو رول او سپورټ الکټیو رول. ٹھیک شو. اوس ګورم څونه ژوند آسان شو چې موږ ته پته وي چې دا اوس فرض کا ما سره پیسې نشته دي او زه د مور پلار خدمت نشم کولی نو ما سره آپشن راغی چې زه یا سیکنډ جاب وکم یا ټیوشن وکم یا ټیچینګ وکم یا ټریننګ ورکم او دې نه چې کوم پاکټ منی راغله هغه زه مور پلار رونو خویندو له هغې ورکم نو زما هغه رول به لږ ښه شي نو اسانه شو. خو کوچره پس کوم ته پته نه وي نو مونږ وایو یاره مونږ ځان له پیسې نشو ګټل لا پاتې درو خو بس خیال ساتو او نو وایي او اوس خو ته ډېرې پیسې ګټې او زمونږ پکې خیال نه ساتي نو قصه روانه نو نه به مور پلار او وروڼه خویندې خفه کوو او نه به ښځه او بچي خفه کوو ځکه چې ناست دی نو بیا خو کار ګران دی نه به دې خفه کوو نه به هغې خو چې نه سیخ وسوځي او نه کباب. بل دی درېیم excellence electio role. Excellence electio role څه ته وایي؟ an electio role which helps you to move towards excellence in any other role. بل یو رول کې ته اله عدل کې او ته غواړې چې دغه رول کې زه لږ مخکې لاړ شم excellence ته لاړ شم نو چې کوم بل رول ته اډاپټ کړې نو هغه ستاسو څه شی دی excellence electio role دی. لکه مثلا family vision training to excel our wife and husband role. لکه اوس شاکر صاحب ټریننګ وکړه نو دغه خپل رول بینګ هسبند او پیژنده خو آیا دوی نه پکار چې دوی وایف هم ټریننګ وکړي چې هغه بینګ وایف خپل رول اوچت کړي نو چې دی انویسټمنټ کم کوي کم پیسې لګي په ټریننګ باندې نو دا اصل کې دا بینګ هسبند دی خپل رول ایکسلنت بوزي چې زه ټریننګ وکم چې زه ښه خاوند جوړ شم دا چې یو ښځه ټریننګ کوي چې زه ښه ښځه جوړه شم نو دا ایکسټرا ټریننګ په ځان باندې پیسې برداشت کول دا سدي ایکسلنس الکټیو رول دی. دلته تاسو ایز ا ټرینی یو رول دی نو هغه ټرینی رول ایکسلنس سدي ایکسلنس الکټیو رول دی. تاسو سټوډنټان یې او تاسو نورمال
روټین چلیږي جی پی ای نارمل را روان ده تاسو څه پرابلم دی په کمیونیکیشن کې پرابلم دی په رائټینګ کې پرابلم دی انډرستانډینګ کې پرابلم دی یو بل څه پرابلم دی نو کو تاسو په ځان باندې انویسټمنٹ وکړئ او یو ټیوټر ونیسئ چې ما دا کنسپټ کلیر کا نو دغه تاسو ایز ا بل سټوډنټ شوي هغه ټیوټر دی او تاسو سټوډنټ شوي نو هغه رول تاسو ایکسلنس الکټیو رول دی چې تاسو دا سټوډنټ دا رول پوچت کی چې تاسو جی پی ای خراب شي تاسو مارکس خراب شي چې تاسو کنسپټ کلیر شي دغه تاسو لپاره excellence elective role دی یو بل دی organization vision training to excel employee and subordinate role چې شاکر صاحب دا ټریننګ په خپل organization کې وکړي چې د دوی د امپلایز صحت خوشي فاینانشلی خوشي سپیریچولی خوشي انټلیکچولی خوشي او فزیکلی خوشي نو دا ټریننګ organize کول او هغه باندې ټریننګ کول د هغه پرفارمنس ښه دی نو دا ټریننګ دی پر excellence elective role Are they clear, Shiji? There is a confusion for Thank you very much.